بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې د اووم چپټر تر برخې لاندې دا ځل غواړو موږ او تاسې پر یو بل ډول شاخص باندې کار وکړو. تیر ځل مو یوازې سیمپل ریلیټیو پرایس انډیکس موږ ولوستی. دا ځل به سیمپل ایوریج اف ریلیټیو میتھډ څخه په کار واخلو. سیمپل ایوریج یعنی په دې ځای کې اوسط ور اضافه شوی دی. د اوسط برخه پکې کاریږي. اف ریلیټیو میتھډ د دغه ډول تخنیک څخه به موږ او تاسې دا ځل استفاده کوو چې ایوریج پکې نوې برخه ده. نو د دې لپاره به موږ تاسې بیا هم فارمولا ولرو. پرایس انډیکس دی 01 موږ او تاسې د بیس او د کرنٹ ایئر په حساب سنجش کیږي. نو موږ او تاسې به ولرو سمیشن معمولا قوس خلاصوو او په دې ځای کې د P1 ویلیو د کرنٹ ایئر پرایس تقسیم پر د بیس ایئر پر پرایس د هغه ټوله مجموعه دلته لیکل شوې ده ضرب سل. په دې ځای کې دا ویلیو ابسولوټ ویلیو ده او دا ټوله تقسیم کیږي. چونکې موږ د ایوریج څخه خبره کوو نو پر n یې تقسیموو. دا ایوریج کېدلی شي زموږ او ستاسې اریتمیټیک مین واوسي یا زموږ او ستاسې کېدلی شي جیومیټریک مین واوسي یا کېدلی شي کله کله میډین کار کړي د میډین پر اساس یې وکړي. خو تر ټولو رایج چې موږ ډېر استفاده ځینې کوو هغه اریتمیټیک مین دی. په جیومیټریک مین کې هم کولی شي مثلا ورته جوړه کې هغه لپاره بیا موږ فارمولا ورته لرو. چونکې جیومیټریک مین لوګاریتم څخه کار اخلي چې هلته عدد ډېر غټیږي نو فراکشن بیا چې ورکو کوچنی یې کړو نو سمیشن لوګ د absolute value د P1 تقسیم پر P0 ضرب سل absolute value دا ټول تقسیم پر کیپیټل N باندې. نو په دغه حساب باندې موږ او تاسې یو مثال غواړو زده کړو او هغه مثال وکولای شو بالاخره موږ او تاسې پر هغه باندې د سیمپل ایوریج اف ریلیټیو میتود استفاده وکړو او بالاخره ځواب لاسته راوړو. داسې فرض کړئ موږ کماډیټیز لرو. دلته زه ټکي ورکوم. کماډیټیز موږ آیټمونه دي چې موږ په دې لیست کې په نظر کې نیولي دي. څه فرض کړه A B C D او بالاخره E. دغه 15 آیټمونه موږ لرو. د دې 15 آیټمونو پر بنیاد باندې موږ د هغوی بیس پرایس هم لرو. نو PC پر فرض کړه دا 2018 کال دی چې د دې کال موږ غواړو قیمتونه مثلا د ځان سره یاداښت کړي دي. یونټس کولی شي تاسو ور واچوئ. دلته فقط فارمولې د زده کړې لپاره یو مثال په کار اچوو. 6 2 4 10 او بالاخره 8. عین شکل کې موږ او تاسې دلته 2019 کال هم لرو چې هغه P1 دی او د هغه لپاره فرض کړه قیمتونه د همدغه پروډکټ لپاره چې محاسبه سوي راایستل سوي له بازاره دي په دغه ترتیب سره دي. نو د دې وروسته اولین سټیپ چې تاسې او موږ کار ورباندې کوو هغه د فارمول پر اساس باندې اول ځل موږ تاسو ته پکار دی چې پرایس ریلیټیو راوباسو. چونکې دلته ریلیټیو میتود هم شته نو موږ او تاسو ته اړتیا ده چې پرایس ریلیټیو باندې کار وکړو. پرایس ریلیټیو چې کله تاسې کار کوئ نو په فارمول کې موږ ته سره راکول شوي دي P1 تقسیم P0 ضرب سل. نو P1 قیمت خو زما 10 دی. که چیرې زه د همدغه A لپاره پرایس ریلیټیو راوباسم نو زما A پرایس ریلیټیو به مساوي سي. زه به وایم چې 10 تقسیم پر 6 ضرب سل. نو دا به ماته ځواب راکړي 1.6 سلنه. سلنه په صورت عموم کې دلته تاسې ورته لیکئ په دې ځای کې. نو د هر یو سره ضرورت نشته چې یاداښت ولیکل شي. نو دا 1.6 بیا 2 تقسیم 2 ضرب سل چې کوئ زموږ د دې ویلیو فرض کړئ دا 12 ده چې بیا زموږ ځواب ورسره غلط نشي چې موږ محاسبه کړی دي. دا 12 کوي تاسې 2 ضرب 12 په دې ځای کې زه د B ویلیو هم لیکم درته 2 کرنٹ پیریډ او پرایس وو او د بیس پیریډ پرایس 12 دی ضرب سل. موږ ته به ځواب په لاس راکړي 14.6 سلنه. دلته به هم تاسې ولیکئ 14.6 سلنه. په دې ترتیب د C D او E لپاره په همدغه تسلسل باندې
غواړي تاسې قیمتونه ورکړئ او د فارمولې پر اساس کله چې دا ځوابونه تاسې ته راغله نو تاسو ته به سبمیشن د فارمولې صورت برخه درته حل سي چې هغه زموږ او ستاسې همدغه ده دا به مساوي سي په 603.37 سره دا زموږ او ستاسې د فارمولې صورت برخه پیدا شول ولې چونکې زموږ او ستاسې n نمبر اف ابزرویشنز دي نو 1 2 3 4 5 نو زه به ووایم چې سمپل ایوریج اف ریلیټیو میتود پرایس انډیکس ما مساوي کیږي په 603.37 دا به بالاخره تقسیم کیږي پر 15 باندې او موږ ته به ځواب راوځي 1.30 اوس موږ کولای شو ووایو چې زموږ او ستاسې ویلیو مثبت ده زموږ او ستاسې بیس پرسنټیج 100% دی نو ډیفرنس چې کله راوځي د دې دواړو هغه به 0.30 سلنه واوسي نو دغه 0.30 سلنه زموږ او ستاسو په 5 کماډیټیز کې مخلوط انفلیشن او یا د قیمتونو زیاتوب یا لوړوالی رامنځته شوی دی یعنی شان نظر و تیر کال ته ګران شوی دی